بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين د منځه ترجمه مونږه شروع کړې وه پرون مونږه ثنا ویلې وه ثنا څه ته وایي سبحانک اللهم نواخلا ولا اله غیرک فوري او منځ ډېر اهم رکن دی د ټولو نه اول کلمه د توحید د عقیده د توحید برابر اول دی او فدې پسې بیا منځ دی منځ دا ډېر اهمیت لري د دې کلمې د توحید عملی اجرا ده د الله سره مناجات دی د الله سره خبرې کول دي او د کافر او د مسلمان فمنس کې چې فرق هم دی نو هغه د مانځه دی نو دی وجې نه منځ چرته فرې نه دی غوره مانځه ډېر خیال ساته منځ ډېر اهمیت لري امام شافعی رحمه الله فرمایي چا چې قصدن منځ پرېښودو نو ایده کفر وکو امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی غفرمای چا پرېښودو قصدن نو دا کفر ته ورنږدې شو نو ګوره سبحانک اللهم وبحمدک پاکواله تعالی را دے یا الله ستا په صفاتونو کې وتبارک اسمک برکتی دے نمستا اللہ تا دا برکتونو والا استا نم برکتی دے ہر چیز کے برکتا چولو والا اللہ تی وتعالی جدک اولی دے شانستا وتعالی جدک لوی دے شانستا گورا یو غلطی خلق دا کئی وب حمدکا وب نه دیکھا وب حمدکا واو جدا دے و با جدا دا بیا دویمی غلطینی چی منگا ولی دے وتبارک اسمکا نانا دا سی نه دے وتبارک اسمکا ازیاد خلق دا سی وی وتبارک اسمکا رابنی ولاړ زبر جوړی نه نه وتبارک اسمک او بلا غلطی وتعالی جدک زیات مرګره وتعالی جدک لکه جمشید بای چې وایو الله و استا شان دی ما ترا شغیر تعال معنا کوي او تعالی دا د بلندی معنا ور کوي وتعالی جدک الله استا شان لوی دی ولا اله غیرک نشته دے لائق دا عبادت سواستانا دے پوری ثنا ویلې شوا وس مخ کی تعوذ تسمیه او بیا ورپسې سوره فاتحه د خبرې انداز دې نه وس بدل شو په دې ځای کې بالکل د الله سره برای راست خبرې کول وی
الله تفاکی تعریفون استادی فخفل صفاتو کی فاکی نوم دے برکتی دے شان دے اچت دے ستانا علاوہ بل سوک مشکل کوشانشتے حاجت روانشتے وس دا خبری انداز بدل شو وس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دیتا ہوئی تعوذ یا اللہ اعوذ فنا غړم بالله فلا سرا من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوینا د شیطان رجیمنا د شیطان رټلې شوینا هغه یو مفسر لیکلی دی مونږه سورې اعراف اخر کې ویلو چې یو سړی دی او بل سړی نه تپوس کوي چې تا سره لاس کې روټۍ در سره دی ستا سره خوراک لاس کې در سره دی سپی تا پسې لګېدلی دی نو وایي ته به څنګه چل کې دا سپینه به ځان څنګه خلاصې هغه ورته وایي زه به د ده نه منډه وامه وایي ښه چې منډه ووخې بیا ستړی شي نو بیا به څه کې بیا به ښې منډې وامه ښې منډې وام ځان به دې خلاصومه نو وایي نه نه صحیح طریقه درته وښیمه ښه طریقه دا ده چې ته به د دې سپي دې مالک ته ووایې چې دا سپی دې کوري که دا سپی دې زما نه منع که دا طریقه به کې نو ګوره شیطان دا سپی دی سپی نو شیطان د هغې مالک خالق الله دی که نه نو د هغې خو بله طریقه ما او تا سره نشته نو را بشي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه الله ستانه پناه غواړم الله زه مقابله نشم کولی شی نینم په سترګو باندې خو الله ستانه پناه غواړم دا سپی دې وتړه دا سپی دې د ما نه لرې که نو ګوره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه غواړم فالله سره د شیطان رټلی شوي نه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم اغه حدا چې ټکی ورته نشته مړی د مې نه دګې دې ته تسمیه وایي ښه او بسم الله ویل هر کار ته هر ځای کې ویل حدیث مبارک کې راځي چې کوم کار باندې بسم الله ویلی شي هغه به الله برکتی کوي باقي کې به خیر او برکت اچوي کوم کار بغیر د بسم الله نه وشي هغه به لنډې اوبه چوي نو بسم الله شروع کوم فمدد د نوم د الله الرحمن بهد مهربان الرحیم او رحم خوی دی یا داسې مانم کولی شي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم فمدد د نوم د الله چې عام مهربان او خاص مهربان دی الحمدلله ورا الحمد بنوي ها الحمد بهم نه الحمدلله اغه حدا چې کومه ټکی نشته هاي محمله الحمدلله تمام صفاتنا د خدای توب لله خاص الله لردی تاسو باندې چې ټول صفاتونو والا الله دی ها پدې کې به معنا لگا مزیدار ښه معنا نه ده ولی لکه وګوره انسان صفت دا دی چې هغه بچی راوړي دا د انسان صفت دی دغه شان نورم ډېر څه صفتونه چا کې یو قسم بل قسم نو چې ټول صفتونه دی وویله نو دا خو تا هغه ټول صفتونو الله دی مالکونه داسې معنا بګې الحمدلله تمام صفتنا د خدای توب لله خاص الله لردی یعنی کوم صفتنا چې د الله سره خای هغه الله لردی یا مناسب صفتنا د الله هغه الله لردی رب العالمین چې هغه فعلن کې د تمام عالم دی رب العالمین یخشر قسم الله رب العالمین فعلن کې د تمام مخلوق دے
دلته وی رب العالمین اخیری صورت کې وی قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس وی فعلن کې د تمام مخلوق الله دے چې الله پیدا کړي طریقه د ژوند د تیرولو درته وښودله عقل درکې راوستو شعور دل درکو د ژوند د تیرولو طریقې درته وښودله د خوراک د خوړلو طریقې درته وښودله نو ځکه وایي چې الحمدلله رب العالمین صفتنا تمام د خدای توب خاص الله لره دي چې رب العالمین فعلن کې د تمام مخلوق دے څومره مخلوقات دي تفسیر کې مونږ ویلي دي بعضی عالمان وایي 40,000 مخلوق بعضی وایي 80,000 مخلوق وهب ابن منبه رحمه الله غنه چا تاسو کو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ شاګرد دی هغه وایي 18,000 اجناس دي د تمام مخلوق فعلن کې هغه یو الله دی رب العالمین فعلن کې د تمام مخلوق هغه یو الله دی فعلنا الله کوي ګوره دا مو یا چې بھائی زما غزه بچی ډیر راوړم مدله برزق سوق ور کوي دا به سوق ساتي نه الله وایي زی ساتم نحنو نرزقکم و ایاهم الله وایي زدی بچی لم رزق ورکوم او تعالی هم درکوم فالن کې یو الله دی نو بیا وایي الرحمن الرحیم عام مهربان لے او خاص مهربان لے مهربانی عام دا یعنی فتح په دنیا کې چې څومره مخلوق دی په ټولو باندې مهربان دی ټولو له رزق ورکوي مهرباني عام ده په دنیا کې ابراهیم علیه السلام په دې سوره بقره کې آخر سر کې وایي الله غا چاله رزق ورکا چې من آمن بالله چا ایمان راوړی هغه وسیع رزق ورکا الله وی نه زما رزق عام دی کافر لم دی مسلمان لم دی هر چاله زور کوما خو چې کله بیا آخرت شي نو بیا الرحیم دی بیا مهربانی خاص دا په ایماندارو باندې بیا بالتی عام مهربان لی بیا الترحیم دی الرحمن دنیا کی رحمان دے فاخرت کی رحیم دے دنیا کی مہربانی عام دا او فاخرت کی مہربانی خاص دا چاگا پا ایماندارو دا الرحمن الرحیم بیاوی مالک یوم الدین واقدار اختیارمند دا ورزی دا قیامت دے دا ورزی دا سزا دے دا ورځې د بدلې دی دنیا کې هم مالی دی دا نه چې دنیا کې نه دی اختیار خلقو له ورکړی دی چې د څه کې کوا امتحان دی بیا به وروسته هلتې نتیجه بیا به پته لګي نو مالک یوم الدین چې کله قیامت ورشي نو دا خلق به څه کوي وای دا تمام انسانان الله به اعلان وکي چې لمن الملک اليوم نن دا چا بادشاہی دا دومره هیبت به چې دا خلق با سویل نشي نو الله مهربان و بخفل وای چې لله الواحد القهار اکی والله چې आवाज دې او زور ور دې داغه بادشاہی دالته به هیڅ کم نشي ویلې اخو دنیا وا چې فرعون ویل انا ربکم الاعلى التبای سو کم نشي ویلې ښا نو زکوي چې مالک یوم الدین اے بندا اے انسان چرتا اخرت هیر نکي وره یو ورځ را روانه ده چې تب بیا دې دنیا کې نه تب دا دکانداری نه کې تب گاډه نه چلے د دې دنیا نه بزی رخصتېږي با نو قیامت ځان تر آیا دوا اخرت ورځ ځان تر آیا دوا نو زکوي چې مالک یوم الدین
مالک د ورځې د قیامت دی، د ورځې د بدلې دی چې ایماندار مسلمان ته به خپله بدله میلاویږي او چې کومه کافر دی نو هغه ته به خپله سزا میلاویږي. نو مالک یوم الدین اختیارمن د ورځې د قیامت دی. مخکې بیا څه وایي؟ بس دی کمل بس ووایم بس دی؟ ها بیا سبق ډېرېږي، تکلیف دی ته بیمار یې. بس دی ها سمیع الله هم زده کېږي، شرایط به هم زده کېږي. نو ګوره ایاک نعبدو و ایاک نستعین بیا په دې کې ډېر بحث دی. صحیح ده؟ نو الفاظ صحیح کوئ. زیات خلک مالک یوم الدین کې څه وایي؟ مالک یوم الدین. نه داسې نه دی. مالکی لیکی لام براکاږي نه ښه. مالکی یوم الدین خو جوخ سبق وایه ښه، هسې سس ته شونډو په سر باندې مه نه وی. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ګوره چې کله تا ته وسوسې راغلي، شیطانی وسوسات راځي که نه زړه ته، لکه مثال بدله درکمه، دلته په لاره روانې ښایسته جینۍ دې ولیده، یاره وګوره ورته خصم شی روان دی. نو چې کله تا ورته وکتل ستا لپاره اختیار دی، ته د دې جینۍ نه نظر ښکته کولی شي. نو څه ووایه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله ووایه ښه د زړه د اخلاصه، د هغې نه منع شه. خو چې کله تا اعوذ بالله ونه ویله او په دې پسې ور روان شوې، یاره جي ورشه لږ ورته نور وګوره خوالی ورشه، تاله اختیار دی. خو چې کله ته هلتې ورلی بیا هم تاله اختیار دی چې اوس هم ته د دې ځای نه بېرته واپس کېدلی شي. خو چې کله هلتې خبرې اترې ورسره وشوې نو بیا ګورې ستا د اختیار نه خبره بار شوه، بیا ورته خلک څه وایي؟ شی اشق دړی شو، بیا ستا د اختیار نه خبره بار شوه. نو ګوره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دې ته څه وایي عبدالمنانا؟ تسمیه ورته وایي. نقل دې وکړو، غلط نقل دې وکړو. جمشید بھائی څه شی ورته وایي دې ته؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سجاد بھائی څه ورته وایي؟ تعوذ. دې ته تعوذ وایي. ثنا پرون ویلی شوي ده ښه، دې ته تعوذ وایي. نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. توان الرجیم توا ده ښه. فنا غواړم فالله سره د شیطان رټلی شوي نام، د دغه شیطان نه به داسې پناه غواړې. خو دنیایي شیطانان ګورې ډېر شوي دي، هغه په جګړو باندې خلک ورولي، ملکونه ورانوي. ګورې چغل خور غیبت خور هغې باره کې به تجربه کار اوسي. ګورې سړی راغی تا ته به وایي قسم دله در کومه چې ما به نښې. ګورې خو دې فلاني ځای کې په تا پسې دا خبرې کېدلې، رانیسې وې بلکل به تا ورته ښیمه، تا ما ته دا خبره وکړه، تا ما ته ولې ویل، هلته به هغه ته تا جواب ډایرک ورکړی وی. د دې د لاسه کینې بغضونه حسدونه جګړې جوړېږي. نو هغې باره کې به ته ډېر ویښ اوسېږې، تجربه کار به اوسېږې. دغه جني شیطان هغه دپاره به اعوذ بالله ووایې، خو د دې انسي شیطان دپاره به یې خوسېږي. غیبتونه او چغلینې چېرته ونه کوي. ښه که بل څوک هم کوي نو ته ورته وایې هلکه منع شه، دا شی مه کوه پرېږده. یو قسم له سړی زنا کوي، هغه څومره مونږ بد ګڼو، او دا خو د زنا نه لویه ګناه ده. نو ولې دا غیبت کوئ چغلینې کوئ؟ الله دې رحم وکړي. ټول مجلسونه په دغې باندې خلک ګرموي او وایي فلانی دې چلو کو فلانی دې. اکثر خلک هغه مثال د ګیدړ مخامخ څه نشي ویلی او پچې شا خبرې کوي. ډېر ملګري مال دلي باسې چا بسې شروع کړی او شایي چې کله هغه ویني نو بیا هنګ شوی، بیا ورسره خبرې جواب هم نه چې اوس زه څه ووایم، داسې ګیر شي په هغه ځای کې. نو ګوره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فنا غواړم فالله سره د شیطان مردود نام. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کو فمدد د نوم د الله،
الرحمن الرحیم چې عام مهربان لے او خاص مهربان لے. عام مهربانی والا دے او د خاص مهربانی والا دے. الحمدللہ رب العالمین دیتا سورہ فاتحہ وی صفتنا تمام صفتنا د خدای توب خاص اللہ لذی. تمام صفتنا د خدای توب اللہ لذی. الرحمن الرحیم عام مهربان لے او خاص مهربان لے. خاص مهربان با سلیمه کم دے کی آخرت کی او دنیا کی با کم مهربانی بل سلیمه پا دنیا کی لکا عام مهربان دے خواه. مالک یو ٹکین بکی فرینه ہو دو رب العالمین. رب العالمین رب مالک توی فالون کے دا تمام مخلوقات دے. تمام مخلوق لرزق ورکی چرتا پا دے باندې ځان تنگ نکی چې یاره زه به څه خورما زما دا بچی به څه خوري. الله وی رازق زیما رزق زه ورکوما. نو الرحمن الرحیم عام مهربان او خاص مهربان دی. مالک یوم الدین واقدار د ورځې د قیامت دی. اختیارمن د ورځې د سزا او د جزا دی. بس ده صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ.